السلام علیکم مینوال، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. زموږ چینل ته په خیر راغلی. هر ډول معلومات نن له یو اپلیکیشن سره راغلی یم چې موږ څنګه کولی سي چې طبي محفظات لکه شارټکټ یې نه دی، د پوره نوم یا لغت یې څنګه ده، نو طبي محفظات اپلیکیشن ده. که چېرته موږ دا لنډیزونه پکې ورکړو، موږ ته پوره نوم ښیي چې دا د دې نوم لنډیز ده. نو راځئ اپلیکیشن ګورو. دغه اپلیکیشن زما له ټیلیګرام چینل څخه ښکته کولی شئ او ډېر ښکلی اپلیکیشن ده. میډیکل ایبریویشن کله چې دا اوپن کړو، سرچ کې ورته مثال هغه ورکوي آی ایم یا آی وي، د رګ له لارې چې کله یوه ستن ویل کېږي یا پیچکاري کېږي، نو آی وي چې ورته ولیکي، ګوره انټراوینس او دا ګوره دا د دې آی وي د دغه نوم لنډیز یا مخففات دي. داسې هر آی ایم ورته وګوره، انټرامسکولر دا سو بل اوډیا رایټ ای اور ډوز یعنې اوډي هر ورځ یو ځل داسې یو مخففات دي دا ټول. نو دغه اپلیکیشن د طب محصلینو یا ډاکټر یا کوم نرس لپاره ډېر مهم ده چې دغه مخففات په نسخه کې استعمالیږي او د مریض په نسخه کې او ضروري ده. ښه اپلیکیشن ده. نو بس چېرته تاسو ورکړئ دغه شارټکټ، نو تاسو ته به وښیي دا دغه نوم لنډیز ده. مننه. د اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم او زما ټیلیګرام څخه ښکته کولی شئ. ښه وخت.